دا دوی چې کو پرس که زه یم چې حجره ګروپ تاسو څه وایي یو کار دوه داسې چې په هغې باندې تاسو فخر کوئ چې یاره لکه دا کار مونږ کړی مطمئن یو پې یو کار دوه درې داسې پکې کم دي تاسو په نظر کې؟ زه به دا ووایم چې امبولانس باندې موږ ښه فخر کوو. ښه د دې ضرورت و دلته لکه ډېر سخت ضرورت و، ښه ځکه چې دلته به د شپې به موږ ته ډبل 1 ډبل 2 یا اکثر ټلیفون نه اوچتولو یا به د وجې لرې مو نه به راتلی شو. صحیح. ښه بله دې کې داسې مریضان موږ وړو چې لکه هغه په کور پراته وي، هغه کس سره خپل ګاډی په کور کې موجود وي، خو بعضې مریض په ګاډي کې تللی نه شي، نو هغه زموږ امبولانس کور ته دننه ورشي، راوچت یې کړي د کور نه هسپتال ته ورسي او هلته ورته که 15 غنټې لګي که 6 لګي په هسپتال کې ورته ولاړ وي، واپس یې بیا کور ته راوړي. راوړل ټول فري دي که نه. صحیح. نو زه یم چې دې باندې موږ الحمدلله فخر کوو چې موږ داسې یو امبولانس لرو چې هغه د دې علاقې د خلکو خدمت کوي. موږ دا هم فخر لرو چې موږ هر هفته 6 اووه مریضان بوځو، اپریشن او د سترګو کوو، واپس یې راولو. په ټول پاکستان کې ماته یو سړی وکړي چې د کور نه سړی اوچته وه، اپریشن ورله کوو، واپس یې راوله. او چې اوبه هم پرې زموږ د حجره ګروپ ته څړسکلی کېږي، لکه داسې به هم نه وي که خیر د چا به روپۍ نه لګېږي. او بعضې پکې داسې چې راشي علاج یې وشو، نور مسلې راوړاندې کړي، نو هغې هم په هغه ټایم باندې خلک وباسو. او د نړۍ چې زموږ د کاټلن د سیمې یا د مردان د سیمې په نړۍ کې چې چا څه ستونزه وي چې دې خاورې سره تعلق ساتي، الحمدلله موږ یې په ټلیفون ول حل کوو چې هر ځای کې وي. په فارن افیرز کې شکر د خپل یاران دوستان لرو او د هغې د وړاندې د لاسه موږ الحمدلله په دلته کې په جګو سترګو ګرځو. صحیح خبره.